بوډا او د لېوانو د پلونو ناول درنو اوریدونکو، دغه ناول مو هم نن یې وروستۍ برخه ده. هیله ده چې نور ناولونه هم را سره واورئ. نو ناول به له دې ځایه پیل کړو. د وخندل هوا سړه ده او له موټروان سره مې هم د دواړو خواو خبره کړې ده. دا وخت مې د موبایل زنګ واورېده. انور جیب ته لاس کړ او کله چې ټلیفون غوږ ته ونیو د سویتا غږ مې په اسانۍ سره وپېژانده. هغې د خپل زوی پوښتنه وکړه او وروسته یې په خواشیني غږ ویل رامین جان مې یادېږي، ژر یې راوله. ژړا راغله. له هغې نه یوازې یو ساعت خپل 2 میاشتنی زوی لرې شوی و او دومره یې یادېده، خو له ما نه یې داسې یو څوک بیل کړ چې پوره 28 کاله مې د زړه په وینو رالوی کړی و. د انور په غږ مې فکر سر راټول شو. پلاره ستا په اجازه. له دې سره یې ماشوم زما له غېږې ور واخیست. هغه یې ښکل کړ او په خندا یې وویل پوهېږې پلاره د سا ډېر خوند راکوي. دا مې اوس عادت ګرځېدلی. هر ماخوستن مې تر هغو د رامین جان خولې ته خپل غومبری نیولی وي چې سترګې مې سره ورشي. دا یې ویده وي خو سا یې تاوده تاوده را باندې لګېږي. تا ته به نه وي معلومه، دا یو بیل خوند لري. ورو مې وویل نه بچیه، ما ته به له کومه معلومه وي. بوډا غلی شو. ما ته یې وکتل. په سترګو کې یې اوښکې راټولې وې او پر شونډې یوه ترخه مسکا پرته وه. وروسته یې خپل بالاپوښ ته لاس ور وغځاوه. هغه یې پر خپلو زنګنو کېښود. سر یې وځړېدو او ورو یې وویل انور دومره په بیړه په ټکسۍ کې کېناست چې د رامین لپاره زما راوړي سوغات په کوټه کې پاتې شو. خو دا ځل یې په راتګ دومره ځنډ ونه کړ. 2 اونۍ لا نه وې وتلې چې بیا زما لیدو ته راغی. دا د جمعې ورځ وه. زما ملګري کور ته تللي وه او زه په موسسه کې یوازې وم. انور دا ځل کلکه غېږه راکړه. بیا مې د ده په غوښتنه په چمن کې یو پلاستیکي فرش ویړ کړ او دواړه کېناستو. وروسته یې له ورسره راوړي پلاستیکي کڅوړې نه څو پتلونونه، د دریشۍ کمیسونه او د جامو د ګنډلو لپاره 2 رنګه ټوټې راوایستې. زما تر مخ یې کېښودلې او کله چې زما حیرانتیا ته وکتل په خندا یې وویل چې هسې زړه یې وغوښتل چې دا شیان راته واخلي. انور په هغه ورځ تر ډېره را سره ناست و. بیا یې د پخوا غوندې زما پر ټټر سر ولګاوه او تر ډېر وخت وروسته یو ځل بیا یې د ابا په نوم یاد کړم. بیا د خپلې مور په اړه وغږېده. د مهاجرت کیسې یې راواخیستې او د خپلې انا یادونه یې تازه کړل. دا یې تر ډېره غږېده خو تر پایه ما ته کتل. کله کله به یې په غټو تورو سترګو کې اوښکې راټولې شوې او بیا به یې زما ښی لاس په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ. انور عجیبه غوندې و. یوه شیبه یې هم زما نه سترګې نه اړولې او په مینه یې راته کتل. خو ما ته داسې ویسېده لکه کومه مهمه خبره چې رانه پټوي او یا یې پر خوله نشي راته راوړلی. په خپلو خبرو کې یې څو ځلې له ما نه بخښنه وغوښته. ده تر ډېره خبرې وکړې. د خدای پامانۍ په وخت کې تر ډېره په غېږ کې نیولی وم او کله چې روان شو څو ځله یې شاته مخ را واړوو. بوډا غلی شو. د خپل بالاپوښ جیب ته یې لاس کړ خو فکر کوم دا ځل یوازې د ګولیو پاکټ په ګوتو ورغلی و. د یوه ګولۍ خولې ته واچوله. د چای غوړپ یې ورپسې وکړ. ما ته یې وکتل او ورو یې وویل دا د سردردۍ لپاره دی، ځکه زه سردردي لرم او ډاکټر راته ویلي چې دا تکلیف د ډېرې خواشینۍ له لاسه درته پیدا شوی دی. په خبره کې یې ورولوېدم. ښه نو د انور د خوابدۍ په اړه باندې ونه پوهېدې؟ ای زویه څه درته ووایم؟ انور دا ځل ډېر ځنډ وکړ خو چې درک یې معلوم نه شو. تشویش راولوېده. څو ځلې مې زنګ ورته وواهه خو ټلیفون یې ځواب را نه کړ. اخیر مې اندېښنه ډېره شوه. زړه مې طاقت ونه شو کړی او یو مازدیګر مې مکرویانو ته مخه کړه. کله چې د انور کور ته ورسېدم د دروازې پر زنګ مې ګوته ټینګه کړه. یو غنم رنګ نری هلک راووت. فکر مې وکړ چې دا یې به د سویتا کوم خپل وي، ځکه مې د انور د رابللو ورته وویل. خو د ده په څېره کې د حیرانتیا نښې ښکاره شوې او وچ ځواب یې راکړ چې د انور په نوم څوک نه پیژني. زړه مې له ویر ډک شو.
د مخامخ ګاونډي ور مې ور وټکاوه. دروازه خلاصه شوه. د ګاونډي ښځې په حیرانۍ راته وکتل. دا ورخطا غونتې شوه. شونډې یې وخوځېدې. دومره ژر حیران شوم. ښځې هماغسې په حیرانتیا وویل څه وخت راغلې؟ حیراني مې 2 چنده شوه. زه خو چیرته نه وم تللی. دا ځل یې خوله هم وازه شوه. ما وویل انور چیرته دی؟ سترګې یې رډې را وختلې. زه ورخطا شوم. په ماته ګوډه ژبه یې وویل نو ته نه یې ورسره تللی؟ دا ځل مې یو څه په غوسې خپله خبره تکرار کړه او ومې ویل چې انور چیرته دی؟ دا تلولۍ غونتې شوه. کاناډا ته تللی. پښې مې ورږدېدې. هملته ځای پر ځای کېناستم. د ښځې ورخطا چیغه مې واورېده د حمید پلاره و د حمید پلاره. شیبه وروسته یې خاوند راغی. په بیړه یې تر مټ ونیولم. کوټې ته یې بوتلم او پر کوچ یې کېنولم. هغه ته مې وکتل. خواشینی ښکارېده. بیا یې میرمن راغله. یو ګیلاس یې راته ونیو او کله چې مې له اوبو نه غوړپ وکړ د لیمو خوند پکې ګډ و. زه تر ډیره هلته کېناستم. سر مې درد کاوه او پر زړه مې سستي راتله. د ګاونډي له خبرو وپوهېدم چې انور له خپلې کډې سره 3 میاشتې مخکې د کاناډا مرکز ټورنټو ته تللی و. د ګاونډیانو ته هم ویلي و چې د پلار ویزه یې هم راغلی ده او اوس د یو څو ورځو لپاره قرهباغ ته ځي او وروسته بیا د پاکستان له لارې په ګډه کاناډا ته روانېږي. بوډا غلی شو. یو سوړ اسویلی یې ویست او ورو یې وویل ده په څومره سادګي پرېښودم. وروسته یې مخ راواړوه. شونډې یوې کمرنګې مسکا بدرګه کړي او په غریو کې یې وویل کله مې چې په شیرینو پورې زړه وتاړه هغه مرګ رانه واخیسته او کله چې مې په انور پورې زړه وتاړه دا یوې پردۍ ښځې رانه پردی کړ. په بیړه مې وویل د ده ادرس د ټلیفون نمره داسې څه نه لرې چې کوم تماس ورسره ونیسي؟ سر یې وځړېده. ای زویه څه درته ووایم؟ په سبا یې د خپلې موسسې رئیس ته ورغلم. زه ډاډه وم چې هغه به د انور کوم ادرس ولري ځکه زه د خپل زوی په سفارش هلته مقرر شوی وم. کله مې چې خپل رئیس ته وویل زه د انور پلار یم او د هغه کوم ادرس یا هم د ټلیفون نمره مې په کار ده. خوله یې وازه پاتې شوه. تر ډیره یې باور نه راته چې ډاکټر انور د یو خوار څوکیدار زوی وي. اخر هغه وخت زما خبره زړه ته ولوېده چې له انور او سویتا سره اخیستی عکس مې له جیبه ورته راوایسته. دا یوه شیبه غلی و. بیا یې ډاډ راکړ چې د انور د ادرس په پیدا کولو کې به هڅه وکړم. خو غټ خلک په پردیو غمونو پسې دومره سر نه ګرځوي. ده به نن سبا راته کول او ما به هم نه پرېښوده. په ورځ کې به مې څو ځله پوښتنه ورنه کوله او کله چې مې یو سهار په ادرس پسې د رئیس د دفتر دروازه خلاصه کړه دی له څو خارجیانو سره ناست و. په هماغه ساعت یې په تریو تندي او یو اشاره له دفتره ووتم. خو وروسته یې د دفتر اداري مشر ته ویلي و چې بابا ملک په دفتري نزاکتونو نه پوهیږي. سر له ننه ځواب دی. ما ته دا کومه مهمه خبره نه وه. نه خواشینی شوم او نه هم د خوابدون کوم احساس را پیدا شو. ما تر اوسه په کابل کې د یو چا لپاره ژوند کاوه او اوس چې هغه نه و کابل راته سور اور ښکارېده. ځکه مې په بې پروایۍ بکس راواخیست او د قرهباغ پر لوري مې مخه کړه. هلته مې پر کوټو یو څه لاس تیر کړ. خپل امانت ایښي د کور سامان یې مات ګوټ راته وسپارل او بیرته مې د کلي ژوند پیل کړ. په څو میاشتو کې مې جیب تش شو. بیرته هماغه خوار مالک شوم او کله چې مزدورۍ پسې ووتم نو 2 پرله پسې ورځې مې کار ونه مونده. خلک نه وګرم ځکه زما په مټو کې هغه پخوانی زور نه و پاتې. نه مې بیلونه پورته کولی شوی او نه مې هم په خپل بدن کې د کاریزونو د پاکولو سیکلې ده. زه اوس بوډا وم. په ګیره او سر کې مې تور ویښته نه ښکارېدل او د غمونو له لاسه دومره زهیر شوی وم چې پر لاره هم نشوم تلای. څو موده مې په قرهباغ کې تیره کړه خو هلته مې طاقت ونه شو کړی. لوږه نیستي او پخواني یادونو ځورولم. ډیر وخت به مې ګیډه تشه وه. ما نه کار کولی شو او نه مې هم دا منله چې په خپل قوم کې چاته لاس اوږد کړم ځکه مې قرهباغ پرېښوده. اوس دا دی په جوماتونو ګرځم. کله یو ځای کله بل ځای. څوک لیونی راته وایي څوک مې سوالګر بولي او ځینې هم ملنډې را باندې وهي.
انوره زه دې څومره په بېوسۍ کې پرېښودم. بوډا غلی شو. ما وویل کاکا نو چې دی ستا په کیسه کې نه شو ته ولې په زړه کې ځای ورکوي؟ یو دم یې راته وکتل. وریځې سره ورغلې. سپنږمې ښکته پورته شوې. لاندینۍ شونډې یې وځړېده او په زوره یې وژړل. څه وکم؟ هر رنګه چې وي هغه مې زوی دی. کله مې هېرېږي. بوډا داسې ژړل لکه له کوم ماشوم نه چې د هغه مور ورکه شوې وي. اوښکې پر ښۍ سپېره غومبري منډې وهلې. دا ځل یې نه مخ رانه واړو او نه یې هم سترګې ته لاس ونیو. بې اختیاره یې ژړل او د ده په لیدو زما سترګې هم ډکې ډکې کېدې. بوډا ښه شېبه وژړل. وروسته یې پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ او چې څه شېبه نوره هم ووته د خپل بالاپوښ له جیب نه یې عکس راوایسته. عکس ته یې وکتل. دی تر ډېره ورته ځیر او هماغسې له ځان سره وویل انوره زویه زه څومره یوازې یم. ډېر یوازې. زه اوس هیڅوک نه لرم. څوک نشته چې زما پر ټټر سر ولګوي. خبرې مې واوري او ابا راته ووایي ای زویه ستا خبرې مې یادېږي. زه اوس چاته د شیرینو کیسې وکړم. د چا په هیله ژوند ته په مینه وګورم. زه اوس ډېر بېوسه یم. ډېر بېوسه. دومره بېوسه چې آن مرګ هم مخ رانه اړولی دی. بوډا غلی شو خو پرته له دې چې سر پورته کړي یو دم یې په لوړ غږ وخندل. دا خندا دومره ناڅاپي او غیر طبیعي وه چې بدن مې زیږ شو. د هماغسې په خندا کې چغه کړه ای شیرینو راشه او خپل اقرب ته وګوره. ستا اقرب اوس هیڅوک نه لري. دا ډېر بېوسه ده. دومره بېوسه دی چې نور نو د غمونو هم خوا ورته بدیږي. بیا یې یو دم وژړه. ته چیرته یې؟ یو ځل خو اقرب راته ووایه. یو ځل. یوازې یو ځل. بوډا شړل. کله به یې انور ته ورچغه کړه او کله به یې شیرینو ته د خپل زوی له لاسه ګیلې کولې. داسې لکه هغه چې مخامخ ورته ناسته وي او د ده خبرې اوري. خو زه وپوهېدم چې بوډا تر اعصابي فشار لاندې و. خدای شته چې زما هم اوښکې له واکه ووتې. ورنږدې شوم او بې اختیاره مې غېږه ترې تاو کړه. ده هم زما پر اوږو سر کېښود او په چغو چغو یې وژړل. بوډا اوښکې تویولې او ما یې په لاس کې نیولی عکس ته کتل چې له ده سره یې انګور او زوی هم ولاړ و. انور په عکس کې خندل او ما ته داسې وایسېده لکه د خپل پلار په بېوسۍ پورې چې خاندي. بوډا تر ډېره زما پر اوږو خپل تندی لګولی و او کله چې زړه تش شو پر رېږدېدلو لنګیو د باندې ووته. ما هم بړستن سمه کړه. د څښلو اوبه مې ورته کېښودې او په بخارۍ پسې مې لرګي کړل. پرته له دې چې راته وګوري پر خپل ځای کېناست او سر یې وځړېده. ورو مې وویل کاکا ته مه خفه کېږه. د غونډۍ کلي ته له کاناډا یو څوک راغلی دی چې لږ لاره پیدا شي زه به یې احوال درته راوړم. کیدای شي انور وپېژني. ناڅاپه یې سر پورته کړ. پر خړو شونډې مسکا وغوړېده او په بیړه یې وویل چیرته؟ یو کلی دی. هلته 2 میاشتې مخکې یو چا له کاناډا نه د خپل پلار جنازه راوړې. دومره خبر یم چې تر اوسه لا بیرته نه دی تللی. شاید ستا زوی وپېژني ځکه دی هم په ټورنټو کې اوسیږي. سترګې یې وځلېدې. دا کلی کومې خواته دی؟ ما وویل شمال لوري ته تر غونډیو ورهاخوا. په خوشحالۍ یې وویل سهار ته درنه ځم. په دې واورو کې تګ دومره اسانه هم نه دی. 2.5 ساعته مزل غواړي. ما درته وویل چې لږ منډ پیدا شي زه به په خپله احوال درته راوړم. نه زویه کله پاتې کېدای شم. ورو مې وویل ګوره کاکا خپل ځان په لېوانو مه خوره. سږکال واوره ډېره ده. په خوراک پسې د غره ټول ځناور دښتو او غونډیو ته راښکته شوي دي. پرون هم ښکاریانو د لېوانو پلونه لیدلي وو. بوډا څه ونه ویل. ما د اوداسه لپاره بدنۍ ورته ډکه کړه. جاینماز مې ورته کېښوده او کله چې د میلمنو له کوټې ووتم مخ مې ور واړوو. 2 ورځې لا نور هم صبر وکړه. زه به د کلي څو ځوانان راسره ملګري کړم. خدای مهربانه دی. ګوندې هغه سړی د انور په اړه څه معلومات ولري. دا مې وویل او له کوټې ووتم. درنو اوریدونکو د وروستۍ برخې پاتې برخه به په بله ویډیو کې واورئ. نو هغه هم راسره واورئ.